دوستانو یو ویډیو مو کتله چې دغه ویډیو د نازي اقبال په اړه کې ده. آیا نازي اقبال رښتیا څه داسې غلط بې شرمه کارونه شروع کړي دي او که نه هسې پروپاګانډا هغې پسې کېږي؟ تاسو به دلته په دې چینل کې دغه ویډیو هم وګورئ، ټول تفصیل به هم وګورئ. نو تاسو ته خواست کوم چې موږ سره تر اخره پاتې شئ. نازي اقبال خو هغه به تاسو ټول پېژنئ، د هېچا نه هم پټه نه ده چې هغه یو مشهوره سینګره ده، یو ډېره مشهوره سینګینګ به یې کولو، سندرې به یې ویلې، اوس هم سندرې وایي، خو اوس مهال په لندن کې زندګي تېروي. یو چا یو څو تصویرونه ویډیوګانې راولېږلي چې دغه باره کې دوی نظر غوښتلی چې دغه نازي اقبال ده او که نه. نو تاسو به دغه ویډیو وګورئ، په خپله به قضاوت وکړئ چې آیا دغه رښتیا نازي اقبال ده او که بل څوک دي. د کله نه چې د نازي اقبال او د هغې د خاوند جاوید فضا په خپل منځ کې داسې مسلې او داسې کلیشز را پیدا شول چې د دوی خبره تر طلاق ورسېدله، نو د هغه وخت نه بیا دا خبرې شروع شولې. ځینې خلکو به ویډیوګانې جوړولې چې نازي اقبال دا کارونه کوي، نازي اقبال په لندن کې داسې کارونه شروع کړي، او ځینې کسانو داسې هم ویل چې د دوی د طلاق چې دا د لندن د نیشنلټي اخیستو دپاره یو بهانه. نو قدرمنو دوستانو داسې خبرې څوک هم په بهانو کې نه کوي. خو خیر نازي اقبال چې کومه ویډیو چا شیر کړې ده یا د هغې تصویرونه یې لګولي، نو دغه نازي اقبال نه ده او پروپاګنډې دا هر چا پسې کېږي، هغې پسې هم شروع دي. نو ټول ملګرو ته پکار دی چې داسې پروپاګنډو دروغو نه ځان وساتي او دغه د هغې ویډیو هېڅکله هم نه ده.